سلامونه دا لندن دی د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صافی یم کوټه بیا په ویل کې ده د 18 قانوني وکیلانو په ګډون یې تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول ملکي روغتون کې یې یوه ځانمرګي ځان وچاوه لویان خو ترې کړېدل ماشومان هم ترې نه دي خلاص افغانستان کې تر 1 میلیون کوچنیان په نشو روږدي دي د اولاد یاد یو ترکی پلار وینو دغلته د ناکامه کودتا له هڅې وروسته 1 میلیون استنبول کې سړکونو ته ووتل او له دې ټولو سره افغانستان کې فساد څنګه ورکېدلی شي د بي بي سي آزاده جرګه پرې بحث لري او داسې یو سکاټلنډي ټاپو ته ځو چې هر څه پکې ښکلي دي خو هیڅ ښوونکی نه ورځي جوړ په خیر نړۍ دا وخت خبرونه کې لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ د پاکستان په لویدیځ ایالت بلوچستان کې نن یوه روغتون کې ځانمرګی برید وشو 63 کسان یې وژلي دي 120 نور یې ټپیان کړي برید د کوټې په ملکي روغتون کې شوی دی دغه ښار د 6 کاله د نارامیو شاهد و په وژل شویو کې 18 قانوني وکیلان دي دوی دا پر عدالت برید بللی دی وایي 3 ورځنی ملي ماتم به کوي نور حال خدای نور ناصر له اسلام آباد لري دا هغه زړه بوږنونکې ثانیې دي چې د شعبه حادثاتو مخې ته زوروره چاودنه وسوه دا چاودنه هغه مهال وسوه چې د کوټې د یوه ځوان مدافع وکیل بلال کاسي مړی یې روغتون ته راوړ او په خواشینۍ یې ملګري مدافع وکیلان سره راغونډ و بلال کاسای نن دوشنبه سهار مهال د کوټې په منوجان سړک د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل سوی و څنګه چې سهار کوچنیان ښوونځي ته ځي زه هم کار ته روان وم کله چې دروازې ته ورسېدم چاودنه وشوه او ټولو خلکو منډې پیل کړې موټر سایکل مې په هماغه ځای پرېښود او دننه ورغلم هر لوري ته مړي پراته وو او خلک په وینو ککړ وو په دغه چاودنه کې د بلوچستان ایالت د قانون پوهانو د اتحادیه پخوانی مشر باز محمد کاکړ هم وژل سوی دی د ډیری مدافع وکیلانو په ګډون دغې چاودنې 2 خبریالان هم ووژل چې د پیښې پر وخت هلته په کار بوخت و د کوټې دغې چاودنې د مدافع وکیلانو او خبریالانو په شمول د ډیری ولسي وګړیو کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې او د کوټې ښار پر امنیت یې تر څه وخت کرارۍ وروسته بیا ګوتې پورته کړې کوټه چې مخکې پکې د دغه ډول بریدونو هدف به تر ډیره اهل تشیع و او تر شا به یې د سني توندلارو وسلوالو ډلو لاس و خو د ننني برید په اړه لا هم کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي چې ولې یې دا مدافع وکیلان او خبریالان په نښه کړل خدای نور ناصر بي بي سي اسلام آباد د کوټې د دې چاودنې او نورو مطالبو په اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ بي بي سي پښتو ټکي کام کې وګورئ ولولئ او یا واورئ افغانستان کې تر 1 میلیون ډېر ماشومان نشه کوي او پرې روږدي دي دا خبره کابل کې له نشهیي توکو سره د مبارزې ادارې کړې وایي ټول افغانستان کې ټوټال 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي نجمه ځلا کابل کې د روږدو کسانو تر ټولو لوی مرکز فینکس ته تللې ده هلته له ماشومانو سره غږېدلې او د روږدي کېدو لاملونه یې ترې پوښتلي دي سلام علیکم بچا جوړ راشي ځوانۍ ته له رسېدو مخکې یې پښه د روږدو کسانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز فینکس ته رسېدلی علي د ښوونځي په 2م ټولګي کې و چې له ناسمو ملګرو سره ناستې په نشهیي توکو روږدی کړ له چرسو نیولې تر تریاکو یې په بلا ځان اړولی و ما مکتب میخوندیم ښوونځي کې وم تر 2م ټولګي ورسېدم زه نه پوهېدم چې دوستان مې روږدي دي لومړی مې چرس وڅکول بیا یې راته وویل چې راځه تر چرسو مو ښه شی موندلی ښه نیشه لري پول لاندې یې بوتلم نه پوهېږم په زرورقه کې راته څه واچول چې دود مې کړل اوله ورځ ښه نیشه شوم 2م او 3م او 4م ورځ هم همداسې خو بله ورځ چې مې دود نه کړل ځان مې په درد شو هغه و چې پوه شوم روږده شوی یم فینکس چې یو مهال د بهرنیو ځواکونو مشهور کمپ و اوس د روږدو کسانو د درملنې په ځای بدل شوی هر روږدی کس باید لږ تر لږه 40 ورځې دلته تر درملنې لاندې وي
له یوه کال نه په کمه موده کې ورته تر 10,000 روږدي کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي. کسایی که خودشان به شکل هغه روږدي کسان چې دلته یې د درملنې دوره پوره کیږي، که وغواړي کار زده کړي نو د کار زده کړې کورسونو ته یې پیژنو، او که وغواړي چې خپل کور ته لاړ شي نو کورنۍ ته یې تسلیموو. د هغې وروستۍ سروې له مخې چې د افغانستان له نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت د یوې امریکایي ادارې په مرسته سرته رسولې ښیي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي په نشهیي توکو روږدي دي. په دې ډله کې 1.4 میلیونه یې دایمي روږدي دي او 2.2 هغه یې په یو ډول نه یو ډول له نشهیي توکو نه اغېزمن دي. د روږدو ښځو شمېر پکې 850,000 ښځو ته رسیږي او 1 میلیون له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي او د سروې له مخې په افغانستان کې د روږدو کسانو منځنی عمر 9 دی. حکومت ژمن دی چې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې هڅې به لا پراخوي. بیش از 110 مرکز تداوی په افغانستان کې څه باندې 110 د درملنې مرکزونه لرو. د 9,000 روږدو کسانو د درملنې وړتیا لرو. غواړو سږ کال 15,000 کسان د درملنې لاندې ونیسو. علي ته په فینکس یا امید کمپ کې د کار زده کړې زمینه برابره ده. د جامو ګنډل زده کوي. نه یوازې د نشهیي توکو له کړاوه به خلاص وي، راتلونکي ته یې هم د یو سم ژوند لپاره د زړه په خوښۍ بخۍ وهي. نجما ځلا، BBC کابل. خو ولې د 1 میلیون افغان ماشومان په رشو روږدي شي؟ لاملونه یې څه دي؟ کابل کې زموږ همکار کریم حیدري له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت له مرستیال جاوید احمد قایم سره لیدلی دي. پر همدې پوښتلی دی. اصلي لامل یا دوی په هغه فامیلونو کې دي چې بدبختانه د دوی والدین په دې مرض روږدي دي، یا په هغه فامیلونو کې دي چې په دغه کاروبار اخته دي. ستاسو وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ غټ کمپلیکسونه دي چې په هغه کې دوی تداوي کیږي، هم بیا تداوي نه وروسته دوی ته ټریننګ هم ورکول کیږي او هغه ظرفیت هم لوړیږي. دې څخه علاوه اوسه کال اول ورته تجربوي کار روان دی چې موږ خپله په کلو کې عمل ته په هغه مراکز چې صحي مراکز دي عمل ته د تداوي بخش هم په هغو کې ولرو. چې هغه یو سیستم د PHS او BPHS لري چې په ټول افغانستان کې خپل هغه اساسي خدمات رسوي او موږ د هغوی سره اوس نږدې تفاهم ته رسېدلي یو. د درملنې توپیر څنګه دی د ځوانانو او د لویانو ترمنځ؟ غټ توپیر دا دی چې غټان خو مشخصا تداوي غواړي او باید بستر سي. ماشومانو ضرور نه چې بستر سي ځکه دومره شدید نه وي، اما د دوی مخنیوی باید وسي. باید زموږ د مکاتبو د خوا نه، د جوماتونو د خوا نه، د نورو ټولنو د خوا نه، د هر ځای نه چې امکان لري دوی ته د پوهاوي پیغام ورسول سي. په ځینې کورنیو کې عمدن ماشومان ته تریاک ورکول کیږي. تاسې څه کوئ د هغوی کورنیو سره؟ میندې مصروفوي چې غالۍ وبي، نو هغوی خپل د دې دپاره چې وخت پیدا کړي چې غالۍ وبي، ماشوم ته د مواد ورته ورکوي چې هغه ویده وي دوامداره ونه ژاړي. د هغې په صورت کې هم مجبورا عامه پوهاوی لوړ وي چې دغه آینده کې د ماشوم ته ډېر زیات ضرر رسوي. هغه څو ساعته کې ویده وي خو یو طرف ته قضیه ده، خو د ژوند نور سره تړلی. د افغانستان په کومو سیمو کې ډېری ماشومان روږدي دي؟ په لوی ښارونو کې څه په جنوب کې کوم ځای کې چې کرکیله ډېره کېږي او په دغه ځایو کې چې مشخصا د دې هدف لپاره ورکول کېږي چې شمال دی چې ویده سي ماشومان څه حده ډېر لیدل کېږي، نور ولایتو کې نسبتا کم دي. د دې اونۍ ستاسو غږ پروګرام کې چې پنجشنبه خپرېږي پر دې خبرې کوو چې څنګه په ټول افغانستان کې د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارول عامېدای شي. د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو خپل نظرونه راته پرېښودلی شئ. له موضوع سره په تړاو د خپل کور کلي عکسونه هم د BBC پښتو ویبپاڼې او یا د BBC پښتو برېښنالیک له لارې رالیږلی شئ. او سم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. کابل کې پولیس وایي 2 بهرنیان تښتول شوي دي. یوې امریکایي او بل استرالیایي دی. دواړو کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون کې کار کاوه. پیښه بیګا شوې ده. دغه دواړه پروفیسران در لمن کې له پوهنتونه خپل کور ته روان وو. د سوریې په حلب کې پر یاغیانو هغه مهال حکومت پلوو ځواکونو سختې بمبارۍ کړي دي چې خپل په واک کې سیمو ته یې خوراکي او نور اړین توکي وړل. حکومت نه مني چې ګویا یاغیانو پرمختګ کړی دی، خو په تېرو څو ورځو کې دواړو غاړو لا ډېر ځواکونه وربللي دي. د جاپان امپراتور اکیهیتي خپل ولس ته په یوه کمسارې وینا کې وویل تیار دی واک پرېږدي.
دغه 82 کلن د خپل پاخه عمر او کمزوري روغتیا په اړه اندېښمن دی چې وایي ژر به یې له امله خپله دنده ونشي کولی. جاپاني لومړي وزیر شینزو آبې هم ویل د امپراتور غوښتنو باندې به په غور فکر وکړي، خو دغه هیواد په ژوندینې اولاد ته د واک پرېښودو لپاره هیڅ قانوني بنسټ نه لري. او چین جولای میاشت کې د خپلې راکړې ورکړې شمیرې خپرې کړي دي. ښیي چې د تیر کال په پرتله یې واردات 12% کم شوي دي. فکر کېږي دا کموالی په کور دننه د لږې تقاضا او په نړیواله کچه د بیو د ټیټوالي له امله دی. د چین صادرات هم دا د 4مه پرله پسې میاشت چې کم دي، یعنې له 4% لږ ډېر. پرون تر 1 میلیون ډېر کسان ترکیه کې سړکونو ته راووتل. دغلته یې د تېرې اونۍ ناکامه کودتا په اړه مظاهره وکړه. بل پلو حکومت د امریکا میشتې عالم فتح الله ګولان پلویان لا هم لټوي. پر هغه تور دی چې کودتا یې پلان کړې وه، خو ډېری هغه سرتیري چې کودتا کې یې برخه درلوده وایي هیڅ خبر نه و چې کودتا وه، ځکه وایي افسرانو یې ورته ویلي و چې تش یو پوځي تمرین دی. خپل زوی د یو اتل په شان ښخ کړ، خو د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه ډېر څه نه ویل کېږي. د ډېرو ترکانو په نظر کورتولوسکیا یو خاین و. هغه د تېرې میاشتې په ناکامه کودتا کې له ګډون وروسته ووژل شو. هغه عسکرۍ ته ورغوښتل شوی و او د پوځ د خوړو په خوړنځای کې کار کاوه. خو د هغه کورنۍ وایي دی نه پوهېده چې په څه کې ښکېل دی. زما زوی د کودتا په اړه په هیڅ نه پوهېده. دوی د شپې له مخې دی له خوبه راپاڅوه او ورته یې ویل چې د باسفورس په پله عملیات روان دي. زما د زوی قومندان هغه قصداً د مرګ خولې ته وروست. دا هغه مهال دی چې د باسفورس د پله په سر سرتیري تسلیم شول. څو شېبې وروسته دا ویډیو اخیستل شوې وه. دا د کورتولوس وروستۍ شېبې ښکاروي. په غږ کې اورېدل کېږي چې وایي نور یې مه وهئ، هغه هسې هم مړ دی. زما زوی ووهل شو او ویې واژه. هغه په وینو کې لږ پت و او د یوې حلاله شوې غوا په شان یې وینې بهېدې. خو د استانبول په پروني لاریون کې یوازې د وژل شویو ملکي وګړو یادونه وشوه. په زرګونو او سلګونو خلک په ګډه یو پیغام درلود. دوی نارې وهلې شهیدان به هیڅکله ونه مري او هیواد به هم ونه ویشل شي. ولسمشر اردوغان د ملي یووالي غږ وکړ او هغه ټول چې په کودتا کې لاس درلود ترهګران وبلل، خو د کورتولوس کورنۍ هغه د یو ترهګر په نامه نه یادوي. موږ په وار مرو. زه له هغه وخت راهیسې ژاړم او دا درد مې ډېره ځوروي. زه د خپل وجود دننه سوځېږم او هر چا چې دا کار کړی زما په شان د له غمه وسوځي. د کودتا که له یوې خوا د ترکیې ځینې برخې را سره نږدې کړې، خو له بله پلوه یې د ډېرو ژوند واخیست. دا اولاد ویل د BBC پښتو تلویزیوني خپرونه ګورئ. له لږې دمې وروسته د لوبو خبرونه او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو چیرې مه ځئ او راسره اوسئ. لندن کې د BBC پښتو نړۍ دا وخت ښه راغلاست. د نن د سر خبرونه مو په کوټه کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او د 40 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. او افغانستان کې تر 1 میلیون ډېر ماشومان نشه کوي او پرې روږدي دي. څه موده وړاندې افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره یو عدلي او قضایي کمیسیون جوړ شو. خلک یې یو څه هیله من کړي دي چې ګوندې له دې سره به هیواد کې فساد ورک شي. په کابل کې آزادې جرګې هم پر همدې موضوع میلمانه او عادي افغانان وپوښتل. سید عبدالله نظامي نور جزئیات لري. د فساد سره مبارزه، فساد او په حکومتي ادارو کې ټګي برګي د افغانانو یو بل سردرد دی. کټ مټ لکه د جګړې له تاوه چې د دې هیواد وګړي کړیږي، همداسې له دې اړخه زړه خوړینې دي. دولت ځینې پخوانیو جهادي مشرانو، جنګ سالارانو او زورواکو ته باج ورکوي
چې دوی په فساد، غصب او د چارواکو په ټاکنه کې رول لري. هر نوع فساد ته وګوري او د فساد ډنډوره خو هسې هم د دې هیواد په ټولو څنډو کې خوره ده، خو یې ډیر د له منځه وړلو او د مخنیوي په لارو چارو د غور او فکر غوښتونکي دي. د نهادونو جوړول یوازینۍ لاره د حل د فساد د مبارزې په رابطه کې نه دی، نو د خلکو د ولس ونډه پکې ډیر اساسي ده. نور په دغه حکومتي هغه برخورد یا د حکومتي پلانونو کې د نهادونو جوړولو ترڅنګ د مجازات ترڅنګ د فساد مبارزې په رابطه کې د اخلاق ته تغییر ورکول مقدار مشخص خو څومره شونې ده چې د فساد د کلونو پخې شوي ریښې دې وریبل شي او د خلکو دغه انتظار دی په بیړه پای ومومي. مرکز عدلی قضایی عدلی او قضایي مرکز رسما جوړ شو. ښایي دا د فساد پر وړاندې تر ټولو مهم ګام وي. د دې مرکز د فعالولو لپاره په خورا چټکۍ سره کار کوو چې په راتلونکي یوه میاشت کې کار پیل کړي. دا زموږ یوازینۍ لاسته راوړنه نه ده. په تیرو 14 کلونو کې مو په بیلابیلو ډولونو د فساد پر وړاندې مبارزه کړې. که څه هم له فساد سره هم مهاله پر وړاندې حکومت د مبارزې نوم هم پاللی، خو اغیزې نه دی پرېښې. دلته په افغانه ټولنه کې باور دا دی چې د فساد له منځه وړل هم د هیواد کې د ناکرارۍ په ختمولو کې مرسته کولی شي. سید عبدالله نظامي و. د نړۍ په یو څو نورو لنډو خبرونو کې مکسیکو کې ځمکې ښویېدنې او سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. ډیری قربانیان په مرکزي ایالت بویبیلا کې د یوه لرې پراته کلي دي. توپان کورونه او لویې لارې ټولې خرابې کړي. په شمالي کوریا کې د توکو د بیو یوه سروې ښیي چې پر دغه هیواد نړیوالو بندیزونو ډېر بد اغېز نه دی کړی. رویټرز او د سویلي کوریا یوې ادارې په شمالي کوریا کې او ترې بهر په پټه له خلکو سره خبرې کړي دي. د پټرول، غوښې، وریجو او جوارو د بیو په اړه یې وپوښتل. ویې موندله چې بیې پر خپل ځای هماغسې پاتې دي. پر دغه هیواد وروستي بندیزونه په مارچ میاشت کې ولګول شول. او د الوتکې جوړونې اروپایي شرکت ایربس د فساد، رشوت او درغلیو په تور پلټل کیږي. د جدي جرمونو اداره د دغه شرکت د هوایي چلند څانګه څیړي. اوس هم یو څو نور لنډ سپورتي خبرونه. پیل ریو کې د اولمپیک په لوبو کوو. دمګړۍ د مډالونو په جدول کې امریکا په سر کې ده. 12 یې ګټلي دي. چین په 2م نمبر دی ځکه 8 مډالونه یې تر اوسه اخیستي دي. له برازیل د نورو سپورتي خبرونو لنډ غورچان میرویس میاخیل درته وړاندې کوي. د اولمپیک لوبو په 3مه ورځ د لامبو وهلو په سیالیو کې امریکایي مایکل فیلپ په اولمپیک کې د سرو زرو 19 مډال وګټلو. امریکایي کیټي لډیکي، سویډنۍ سارا هرسټروم او انګریز لامبوزن ادم پیټي 3 واړو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د ښځو د بایسکل چلولو په سیالیو کې یوه بده پیښه رامنځته شوه او د هالنډۍ انمیک وان فلوډن لا ژوبل شوه. خو بلې هالنډۍ لوبغاړې انا وان ډربیرګ بیا د سرو زرو مډال وګټو. د جوډو په سیالۍ کې مجلنډا کلمنډي د خپل هیواد کوسوو لپاره د سرو زرو لومړی مډال وګټو. نن بیا کابل کې د شپږیزې په نامه د کرکټ سیالۍ پیل شوې. تیاری ورته له وړاندې شوی و. دې لوبو کې په لومړي ځل بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. 6 پکې پاکستاني، یو زمبابوې او یو افغان استرالیایي دی. شپږیزه کې ټولې 6 لوبډلې امونه هنګان، سپین غر زمریان، مساینک، بند امیر، کابل بازان او بوست برخه اخلي او هغه بهرني لوبغاړي به په بېلابېلو لوبډلو کې لوبیږي. دا لوبډلې د افغانستان د بېلابېلو زونونو دي. لا هم کرکټ. د انګلستان کپتان الیستر کوک وایي پاکستان سره یې د لوبې بریا تر ټولو خوندوره وه. انګلستان پاکستان په 141 منډو مات کړ او لړۍ کې په 2-1 مخته شو. د لوبې په 3مه ورځ پاکستان ته د 343 منډو هدف ټاکل شوی و چې په تشو 201 منډو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د وروستۍ ورځې په ماسپښین حال نور هم خراب شو ځکه 4 لوبغاړي یې وسوځېدل او یوازې 1 منډه یې جوړه کړې وه. 4 لوبغاړي. او فوټبال کې بیا منچستر یونایټډ غواړي پاول پوګبا له یوونټس بیرته ورولي. دا تړون د 130 میلیونو ډالرو ارزښت لري. د کلب پوګبا 4 کاله وړاندې په څه کم 2 میلیونو ډالرو وپلوره. تمه ده دغه فرانسوي منځګړی له طبي معایناتو وروسته دغه اونۍ یونایټډ سره یو ځای شي.
راځئ له ظریفې امیر سره سکاټلند ته لاړ شو. داسې یوه کوچني ټاپو ته چې ښکلې سمندرغاړې او زړه راښکونکې منظرې لري، خو مک ټاپو کې یوه ستونزه ده. تش یو ښوونځی او یو څو د ګوتو په شمار زده کوونکي پکې دي. تاسو به هم وایاست چې دا خو ستونزه نه ده، سمې مزې دي، خو خبره دا ده چې دغه ښوونځي ته هیڅ ښوونکی نه ورځي، ځکه هغوی دغه ګوښه ځای ته د تګ لپاره زړه نښه کوي. اوس نو میندې او پلرونه مجبوره شوي چې خپله لاس په کار شي. دوی ډیوډ، جاسپر، دانیل، کیټي، ویلو، تارا او هیو دي. همدوی دي چې د دې ټاپو ټول ښوونځی ترې جوړ دی. د دې ښوونځي نوي درسونه پر راتلونکو 10 ورځو کې پیلېږي، خو لا هم ښوونکي ته اړتیا لري. د دوی کورنیو دا مسله خواله رسنیو ته یوړه چې نوي ښوونکي ومومي. دغه نجلۍ وایي زه یوه داسې ښوونکي غواړم چې د بڼ جوړولو په چم پوهوي او وکولی شي ډېر څه را زده کړي. زما ساتیره، نوښتګره او خوشحاله ښوونکي خوښیږي. د مک ټاپو د سکاټلند د وړو ټاپوګانو تر ټولو کوچنی دی. دې ټاپو کې ټول یو سړک دی چې له یو سره تر بله یې اوږدوالی ایله 1 مایل کیږي. تاسو به دغه ډول ټولګۍ هیڅ ځای ونه مومئ. دا سیمه په دوبي کې لمر لري، خو ژمی یې بیا ډېر توپیر لري. ځینې وختونه له ښوونځي دالان ته لاره ډېره لنډه وي او ځینې وخت بیا موږ پر هغه لار نه ځو ځکه ډېر باد وي او دا به سمه نه وي چې پر دغه لار ماشومان بوځو او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړو. نو موږ دومره ښه د اوبو ضد جاکټونه هم نه وینو. د ټاپو د هوا او د سمندر له برکته موږ کولی شو خوراکي توکي راوړو او ډاکټران اړ دي چې په کښتۍ کې دلته راشي. دا ډیر ښکلی ټاپو دی او وګړي یې ډیر ښه او پیاوړي دي. دلته ټول غواړي له یو بل سره مرسته وکړي. دا کار ډیر په درد خوري ځکه له دې ځایه یوې هټۍ ته تګ 20 مایله د کښتۍ سفر ته اړتیا لري. له دومره لرې اوسېدو سره پیرل دومره آسان کار نه دی. خو د ښوونځي خبره دا به د ماشومانو لپاره ستونزمنه وي ځکه دوی په تیرو څو کلونو کې ډیره ښه ښوونکې درلوده. دغه ډول نامعلومه بدلون نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم سرخوږی جوړوي. ماشومان به یوه لنډمهاله ښوونکي ولري تر هغې چې دایمي ښوونکي ومومي. دوی په دې پوهیږي چې د ټاپو ژوند د هر چا لپاره نه دی، خو وار د مخه په خواله رسنیو کې د نړیوالو لخوا لیوالتیا ښودل شوې ده. دوی تمه لري چې د یو نه یو چا خو به د ماک ټاپو او ښوونځی خوښ شي. ښه نو سړی څه ووایي او په تلو تلو کې راځئ دا ویډیو در وښیم. زړه به مو ورته نرم او ښایي دعاوې به ورته وکړئ. دا یو سمندري ژغورونکی دی. د انسانانو مرسته خو یې تل کوله، خو دا یې نو اول ځل و چې د یوې پیشو ژوند یې باید ژغورلی وای. د ایټالیا په سیسیلي کې د هم بې له فکره د مرګ پر پولې ولاړ پیشنګوړي ته ساه ورکړه. هماغه و چې دا ښکلی هم ورسره یو څه ژوندی شو. دې ته وایي رحم. نو دا خبري خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي، خو که مو پوره نه وي لیدلې او یا یې غواړئ بیا په خپل وخت کې له سره وګورئ کولی شئ ځکه د 24 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې شته. هلته له ویډیوګانو تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب هم شته، انځورونه، کورني بهرني خبرونه چې لیدلی لوستلی او اورېدلی شئ. د فیسبوک هم لرو، ټویټر پاڼې هم لرو، د ژورنالیزم ښوونځی هم لرو. نو دا ټول ادرسونه مو پر سکرین خامخا لیدلی دي، ورتلی شئ او خپل د خوښ مطالب کې موندلی شي. خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر سبا ماښام 6 بجو. ښه وخت، ښه شپه او چیرته یاست خوشحاله اوسئ.